بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين. الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. قدرمنو اوریدونکو د ژوند د لارې د خپرونې مینوالو، السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو. ستاسو روغتیا او خوشحالي د پاک رب نه غواړم، په دې هیله چې د صحت او عافیت جامې پر تن ولرئ او خوشحالي مو په برخه وي. دا دی زه محمد یاسین فهیم د ژوند د لارې د خپرونې په وړاندې کولو کې ستاسو په خدمت کې یم. زموږ د نن ورځې د خپرونې موضوع بیا هم د ژوند کولو زرین اصول. درنو اوریدونکو، تاسو په تیرې خپرونه کې واوریدل چې د ژوندانه د زرینو اصولو نه یو اصل دا دی چې د نورو مسلمانانو د ښایسته اعمالو او کړنو ستاینه به کوي. نبی کریم صلی الله علیه وسلم به چې کله په صحابه و کرامو کې یو نیک او ښایسته خصلت ولید، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم به د هغوی د ترغیب او د تشویق لپاره د هغوی د هغه ښایسته او نیک کار ستاینه کول. نه یوازې دا، بلکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به له فقراو او مساکینو سره هم ور سلوک کاوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم به هغوی ته اهمیت او ارزښت ورکوه او د هغوی به ډیر قدر کوه. هغوی ته به دا احساس ورکوه چې زه له تاسو سره ډیره مینه لرم او تاسو ته ډیره پاملرنه کوم. دا د نبی کریم صلی الله علیه وسلم مبارک عادت و چې هغه به تل د فقراو او مساکینو د جذباتو او احساساتو قدر کوه. د نبی کریم صلی الله علیه وسلم په دې ارزښت او په دې قدر به هغوی لا هم د نبی کریم صلی الله علیه وسلم طرف ته متوجه شول او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مینې به یې لا په زړه کې ځای ونیو. د بخاري او د مسلم حدیث دی. په مدینه منوره کې یوه حبشه صالحه میرمن وه. دې حبشې صالحې میرمنې به جومات جارو کوه. رسول الله صلی الله علیه وسلم به د دې دغه ذوق ته په لیدو سره ډیر خوشحاله کیده. څو ورځې تیرې شوې، نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا میرمن ونه لیدله. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم د دغې صالحې حبشې میرمنې په هکله باندې پوښتنه وکړه چې څو ورځې دا میرمن نه ښکاري. صحابه و کرامو کې ځینې کسانو ځواب ورک، ای د الله رسوله، هغه وفات شو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل تاسې ولې ماته ونه ویل؟ په اصل کې ځینې خلکو دې حبشې میرمنې ته څه اهمیت نه و ورکړی، ځکه خو محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم د هغې له مرګه نه و خبر کړی. نو بیا یې ورته وویلي. کله چې رسول الله صلی الله علیه وسلم وفرمیل چې ولې مو ماته ونه ویل، هغه وویل چې هغه شپې وفات شو. موږ غوره ونه ګڼله چې تا د خوبه بیدار کړو، تا ته تکلیف درکړو. نبی کریم صلی الله علیه وسلم غوره وګڼله چې د هغې د جنازې لمونځ ادا کړي. که څه هم د دغې حبشې میرمنې عمل د دوی په وړاندې وړوکی و، خو د الله په وړاندې ډیر ارزښت درلود او د الله رب العزت په وړاندې لوی عمل. رسول الله صلی الله علیه وسلم خلکو ته مخاطب شو او وی ویل ما ته د هغې قبر وښیي. چې کله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د هغې قبر ورښودل شو، نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم یې خواته ورغی، د هغې په قبر باندې د جنازې لمونځ ادا کړ. او بیا نبی کریم صلی الله علیه وسلم وفرمیل ان هذه القبور مملوءة ظلمة على أهلها وإن الله عز وجل ينورها لهم بالصلاة عليه. دغه قبرونه خپلو اوسیدونکو لپاره، یعنی څوک چې پکې پراته وي د هغو لپاره تورې تیارې وي او دغه تیارې الله رب العزت زما د لمانځه له امله روښانه کوي. سبحان الله.
کومو خلکو چې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه کړنه ولیده چې د یوې غریبې میرمنې وړوکي غوندې عمل ته یې دومره ترجیح ورکړه او دغه عمل یې دومره غوره وباله، هغو به څه احساس کړی وي؟ نو تاسو هم که د یو مسلمان ورور نیک عمل وینئ یا د یوې مسلمانې خور نیک عمل وینئ، د ترغیب او د تشویق لپاره تاسو کولی شئ چې د هغه عمل ستاینه وکړئ تر څو په هغه عمل کې لا هڅانده شي او هغه په دې پوه شي چې زما دا نیک عمل ارزښت لري، بې قدره او بې ارزښته نه دی. همدارنګه د ژوندانه د اصولو نه بل اصل دا دی چې د چا په کارونو کې بې ځایه مداخله مه کوئ. نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایی، د ترمذي او د ابن ماجه حدیث دی، من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی. د انسان د حسن اسلام څخه دا امر هم دی چې هغه داسې کارونه پرېږدي کومو سره چې د ده تعلق نه وي، مقصود یې نه وي. څه ښکلی عبارت د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم له مبارکې خولې څخه راوتلی. رسول الله ډیره ښایسته وینا کړي. حقیقت هم همدغه دی چې انسان باید له هغو کارونو څخه ځان وساتي چې څه اړیکه ورسره ونه لري، ده پورې چې تړاو نه لري نو پوښتنې دې نه کوي. ډیر داسې خلک شته چې بې ځایه او بې وجې په یو کار کې مداخله کوي او پرته له اړتیا په خبرو او معاملو کې برخه اخلي. د بیلګې په توګه کله چې تاسو خپله ګړۍ یا خپل ساعت د وخت معلومولو لپاره ګورئ، نو هغه کس چې ستاسو په څنګ کې ناست دی هغه به درته وایي چې دا ګړۍ او دا ساعت دې په څو روپۍ اخیستی، څه وخت دې اخیستی. که ته ورته ووایې چې دا راته چا د ډالۍ په توګه رالیږلی دی، نو هغه به په ډیر شوق سره بیا پوښتنه کوي، ښه نو چا درته درکړی دی؟ نو ته چې کله د ده د ډیرو پوښتنو نه په تنګ شي نو ورته به ووایې یو ملګري راکړی دی. هغه به بیا وایي د کوڅې ملګری و، د کاروبار ملګری دی و، د مدرسې ملګری دی و، د مکتب ملګری دی. نو په اصل کې دا سړی چې ستا نه دا پوښتنې کوي ستا د تنګولو او ستا د زحمت اراده لري. که داسې نه وي نو داسې خبرو ته اصلا اړتیا نشته. که ته ورته ووایې چې د مکتب ملګري مې یا د مدرسې ملګري یا د کاروبار ملګري راته استولی، دې کې به بله پوښتنه درنه هم کوي. نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمای، من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی. د انسان د حسن اسلام څخه دا امر هم دی چې هغه داسې کارونه پرېږدي کومو سره چې د ده تعلق نه وي. ځینې کسان واقعا د ماشومانو خوی و عادت لري. زما یوه کشره لور ده د 2.5 کلو ده، چې کله د یوې خبرې پوښتنه درنه وکړي نو حیران به دې کړي، سر به دې درته ګنځ کړي. خلاص چیرته تلی وي؟ بس که ورته بازار ته تلی، په بازار کې دې څه کول، چاس کتلی وي، څه دې اخیستل، ولې تلی وي او څنګه راغلي. دا د ماشومانو خوی او عادت دی چې بې ځایه مداخله کوي او بې ځایه پوښتنې کوي. نو د ژوندانه د اصولو نه یو اصل دا دی چې بې ځایه پوښتنې او بې ځایه مداخلې به نه کوي. علامه یریفي لیکي، یوه ورځ زه له ملګرو سره په محفل کې ناست وم، زما په خوا کې ناست ملګري ته زنګ راغی، هغه ځواب ورکړ. نو له بلې خوا د ده د میرمنې تندر غورځوونکی غږ راغی چې ده ته یې ښکنځل کول، لوده بېعقله. د هغې میرمنې غږ دومره لوړ و چې ما په آساني سره اورېدلی شو. زما ملګري ځواب ورکړ، زه ښه یم، الله رب العزت دې ستا حفاظت وکړي. خو د دوی له خبرو داسې معلومېده چې ده له خپلې میرمنې سره وروسته له ماښامه چیرته د تللو وعده کړې وه چې یا به د پلار کره بیایم، یا به د خور کره بیایم، یا به د ورور کره بیایم. خو دا بیچاره دلته له موږ سره ناست وه، ځکه خو یې میرمنه په غوسه شوه او ویلې الله رب العزت دې تا سلامت پاتې نه کړي، غرق او تباه شي، ته له ملګرو سره په محفل کې ناست او زه دې دلته انتظار کړی یم، کمقله لوده. ده بیا ورته ویلې الله دې له تا نه راضي شي، زه به وروسته له ماښامه له تا سره وګورم. ما له ځان سره یادداشت ونیو چې د ده او د ده د میرمنې خبرې سره ورته نه وي او ده یوازې د پریشانی څخه د ځان ساتلو لپاره د میرمنې د ترخو پوښتنو ځواب په نرمي سره ورکوه او دا یې ورته ویلې چې الله دې ستا حفاظت وکړي، زه ښه یم، الله دې ستا نه راضي شي. کله چې اړیکه پرېک شوه نو زه حاضر محفل ته متوجه شوم او فکر مې کوم چې
چې اوس به له ده نه ډېرې پوښتنې وشي چې د چا زنګ و، څه یې ویل او څه یې غوښتل او ولې هغې سره د خبرو کولو نه وروسته ستا د څېرې رنګ په بله واوښت. زه په دې فکر کې وم، خو الله رب العزت په ده باندې رحم وکړ او هیڅ چا په ذاتي معامله کې لاس وهنه ونه کړه. وګورئ قدرمنو اورېدونکو، که چا د ده په شخصي کار کې مداخله کړې وی نو دا سړی بیچاره به هم ډېر دردېدلی وی، ډېر به کړېدلی وی، او هغه چا چې ترې پوښتنه کوله کیدای شي هغه سره یې څه ستونزه او کړکېچ هم پیدا شوی. نو د ژوندانه د اصولو څخه یو اصل دا دی چې بېځایه مداخله به نه کوئ، د چا په کار کې به کار نه لرئ. هو که د اصلاح په نیت باندې چاته کومه خبره کوئ 100 وارې، خو د تکلیف په نیت او د زحمت په نیت د دې لپاره چې هغه بیچاره ودردېږي، رسوا شي، د چا په کار کې به مداخله نه کوئ، ځکه دا د ماشومانو خوی او عادت دی. الله دې موږ ترې وساتي. په همدې هیله درنو اورېدونکو نور به م واورو خو د یوې دمې نه وروسته. قدرمنو اورېدونکو بیا هم زموږ سلامونه ومنئ. همدارنګه که تاسو د یو ناروغه ملګري عیادت ته لاړ شئ، د هغه پوښتنې ته ولاړ شئ او له هغه نه د حال پوښتنه وکړئ، نو هغه به درته په معمولي انداز سره ووایي الحمدلله ښه یم، د فکر او ویرې اړتیا نشته، ناروغي مې د فکر او تشویش وړ نه ده. دې ته ورته په نورو خبرو کې چې خبره پکې په وضاحت سره نه وي شوي، نو تاسو د وضاحت غوښتلو هڅه او غوښتنه مه کوئ. هغه مریض او ناروغ بیچاره مه تنګوئ او تاسې دا ورته مه وایئ چې وبخښه زه په سمه توګه پوه نه شوم، څه ناروغي لري، څومره وخت کیږي چې ناروغ شوی، ولې ناروغه شوی، ما ته پوره معلومات راکړه. تاسو په دې ډول خبرو سره هغه ته نور تکلیف ورکوئ، ځکه د دې خبرو او پوښتنو کولو اړتیا نشته. د انسان د حسن اسلام څخه دا امر هم دی چې هغه کارونه پرېږدي چې د ده ورسره اړیکه نشته. په دې پوښتنو باندې تاسو د دې انتظار مه کوئ چې هغه درته ووایي چې زه بواسیر لرم، یا مې معده خرابه ده او یا مې د زړه تکلیف دی. کله چې تاسو ته ناروغ په لنډو الفاظو کې ځواب درکه، نو خامخا د خبرو اوږدولو څه اړتیا نشته او هغه بیچاره د ډیرو خبرو کولو او د ډیرو اوریدلو توان نه لري. زموږ مطلب دا نه دی چې تاسو له ناروغ څخه د هغه د حال پوښتنه مه کوئ یا د هغه نه د هغه د ناروغي په اړه پوښتنه مه کوئ، بلکې زما مطلب دا دی چې تاسو په ډیرو خبرو او پوښتنو سره هغه ته تکلیف مه ورکوئ. نو د ژوندانه د زرینو اصولو څخه یو اصل دا دی چې بېځایه مداخله د چا په کارونو کې مه کوئ، ځکه محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي من حسن اسلام المرء ترکه ما لا یعنی. همدارنګه د ژوندانه د زرینو اصولو څخه یو اصل دا دی چې ته مشر به د ماشومتوب له خویونو څخه ځان ساتي. کله کله داسې هم کیږي چې ستاسو یو ملګری ستاسو له اجازې پرته ستاسو موبایل پورته کړي او په هغه کې پراته شیان وګوري. علامه عرفي لیکي زموږ یو ملګری د ښار په یو لوی دعوت کې برخمن. دا یو داسې دعوت و چې اهتمام یې د قدر وړ شیخ کړی و. دا د شپې ډوډۍ وه. د دې مجلس ډیر برخوال مشایخ او فضلا وه. زما ملګری له دوی سره ناست او خوا او دې خوا خبرې کولې. په جیب کې پروت درون موبایل به دا په ستونزه کې اچوه. د خپل موبایل له جیبه وویست او مخې ته پروت میز باندې کیښود. د ده په خوا کې چې کم کس ناست و له ده سره په خبرو بوخ و. د خپل عادت سره سم موبایل پورته که او کله چې د موبایل شیشې ته یې وکتل نو سم دواره یې بیرته په خپل ځای کې کیښود. زما ملګري په ډیرې سختۍ سره خپله خندا قابو کړه. کله چې هغه له دعوت څخه ستون شه نو زه هم له هغه سره په موټر کې کېناستم. نو هغه موبایل واخسته، په موټر کې د موټر په سویچ بورډ باندې کیښود. نو ما هم د هغه بل کس په څیر باندې دا موبایل راپورته که او کله مې چې د دې سکرین او شیشې ته وکتل نو له خندا نه شین شوم. تاسو پوهیږئ چې ولې مې وخندل؟ زه درته وایم د خلکو دا عادت دی چې د خپلو موبایلونو په سکرین یا په شیشه باندې یو څه ناڅه لیکل کوي. څوک پرې خپل نوم لیکي، څوک پرې کم شعر لیکي او څوک پرې کم حدیث او څوک پرې نور څه لیکي.
زما ملګري هم د موبایل په سکرین او په شیشه باندې یو څه لیکلي ول، خو هغه څه چې ده لیکلي ول هغه ډیر نااشنا ول. زما ملګري د خپل موبایل په سکرین باندې لیکلي وه راځه ماشومه موبایل په خپل ځای کیږده، راځه ماشومه موبایل په خپل ځای کیږده. نو هغه ملګري مې چې پرته د ده له اجازې څخه دا موبایل پورته کړی و، غوښتلی چې څه پکې وګوري، نو په لومړي ځل کې د ده په شیشه کې ده ته ښکاره شوه چې راځه ماشومه موبایل په خپل ځای کیږده، نو هغه موبایل بیرته په خپل ځای کې کیږده. ډېر داسې خلک شته چې پرته له اړتیا خبرې کوي او د خلکو په شخصي معاملو کې د لاس وهنې هڅه کوي، په داسې حال کې چې دې ته هیڅ اړتیا نشته چې د خلکو په شخصي معاملو کې لاس وهنه وکړي او یا مداخله وکړي. همدارنګه کله چې ته په یو سفر کې او له تا سره په خوا کې څوک ناست وي، نو دا وخت درته یو ملګری ټیلیفون وکړي چې ته چیرته یې، څه کوې او له تا سره څوک ملګري دي. که ته ورته وایې چې زه په سفر کې یم او په لږ وخت کې به در ورسیږم، نو هغه بیا نورې بې ګټې او بې ارزښته پوښتنې پیل کړي، په داسې حال کې چې دې خبرو ته هیڅ اړتیا نشته. نو په دې برخه کې تر ټولو غوره خبره او لاره دا ده چې تاسو په هیڅ حال کې یو ملګری له لاسه مه ورکوئ، هغه مه خفه کوئ او له هغه سره د ټکر وهلو هڅه هم مه کوئ. پیچیده حالاتو څخه د وتلو وخت کې د هوښیاري مظاهره وکړئ. د دښمن پیدا کولو او دوست له لاسه ورکولو په برخه کې تادي مه کوئ، سبب چې هر څه وي تاسو له ډیر احتیاط نه کار واخلئ. کوم کسان چې ماشوم مزاجه وي، هغوی څخه د بچ کېدلو لاره او چاره دا ده چې د هغوی د سوال ځواب په سوال سره ورکړئ یا په بشپړ توګه موضوع بدله کړئ تر څو له هغه څخه خپله پوښتنه هیره شي. د بیلګې په توګه که یو ماشوم مزاجه له تاسو نه پوښتنه وکړي چې ستاسو میاشتنی معاش څومره دی، نو ته ورته په خندا سره لطیفانه ځواب ورکړه ولې آیا تا زما لپاره له دې نه کم غوره کار پیدا کړی؟ هغه به ووایي نه داسې نه ده، بس هسې مې پوښتنه وکړه، نور به چوپ شي، څه به نه وایي. نو که ته له کوم ماشوم مزاجه سره مخ شوي، نو ته له ځان نه ماشوم مه جوړوه، بلکې له مهارته کار واخله او پرته له خفګانه له دې صورتحال څخه ځان وساته. نو الله رب العزت دې موږ د ژوند کولو په زرینو اصولو باندې پوه کړي تر څو له خپل ژوند نه خوند واخلو. په همدې هیله قدرمنو اوریدونکو، دا وه زموږ د نن ورځې خپرونه چې ستاسو درانه حضور ته وړاندې شوه. تر بلې خپرونې پورې چې زه بیا هم ستاسو درانه حضور ته راځم، تاسو ټول په لوی او بخښونکي الله سپارم. پاتې ژوند مو نیکمرغه، ښاد، بریالي او کامیاب اوسئ.